ډیر خلک داسې دي چې هغه ګناهونه وکي د ګناهونو په وجه باندې ستړي شي، او چې ستړي شي نو بیا هغه په ذهن کې دا خبر راځي چې یار ما خو دومره ګناهونه وکړو، الله حضرت ما معاف کړي. هغه نا امید شي، مایوس شي، ډیپریشن ته لاړ شي، بای زما آخرت خو برباد شو، لاړ ختم شو. یاد وساتئ د ټولو نه غټه دوکه دغه ده. په قرآن مجید کې رب کائنات څه فرمایي؟ داسې انسان چې په ځان باندې ظلم وکړي، دومره ګناهونه وکړي چې د ظلم حد ته ورسي، داسې انسان په باره کې رب کائنات څه فرمایي؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. قل اے د الله رسول دې خلکو ته وایي، د بندگانو ته، زما د بندگانو ته وایي چې کوم خلکو په ځان باندې ظلم کړل، د ګناهونو په وجه باندې، یعنی دومره ګناهونه کړل چې دا پورا زمکه ډکه زمکه روان تر اسمانه پورې دومره ګناه یو انسانو کې، نو بیا دې مایوس کېږي نه، دې بیا مایوس کېږي نه، دې نه امید کېږي نه زمانہ. لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت چې کوم دې مایوس کېږي. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله حضرت تاسو دا ګناهونه چې د زمکه نواله تر اسمانه پورې دومره ګناهونه تاسو کړل، الله حضرت فرمایي چې یو ځل وایي اے رب زما توبه، الله فرمایي دا ټول به زما. او په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب کمن لا ذنب له، یعنی توبه کون کې داسې گویا چې هغه د سره ګناه کړي نه دي، د سره د چې توبه وکړي نو د ګناهونه داسې معاف شي. خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکار، بهترین ګناهګار هغه دی چې کوم توبه وکړي. بهترین ګناهګار، بهترین خطاکار وي ویل کم تا چې هغه ګناه وشي بغل د سره بیا خپل رب ته فریاد وکړي الله ما معاف. نو دا چې کوم وخت انسان نا امید کېږي، مایوس کېږي کنه، دا د شیطان د طرف نه دا وسوسه چې تا خو دومره ګناهونه وکړو ستا معافي نشته. نو په دغه وجه باندې شیطان دا وسوسه ولې اچي د انسان په زړه کې، دا ځکه اچي چې دا انسان دی شیطان ته خو پته ده چې د یو ځل د دومره ګناهونه کړلې، ما په دمانه دومره مهنت کړلې چې د باندې جهنم واجب شوی دی، لیکن د یو ځل خپل رب ته فریاد وکړي اے الله زما توبه دا ګناهونه معاف کړي، نو الله حضرت په یو توبه باندې دا ټول ګناهونه معاف کړي او زما چې څومره مهنت ته غځای کی، نو شیطان بیا د انسان په ځړ کې دا وسوسه اچي. لیکن رب کائنات سوی ان الله یغفر الذنوب جميعا، تب ګناهونه کوي، دومره ګناهونه به کې چې ستړي بشي، لیکن زب معاف کول باندې نه ستړي کېږم، زه خوشاله ګم چې زما بنده ما طرف ته متوجه شي، ما طرف ته راغی. نو لہذا کوشش دا وکړئ چې په جسم کې ساده ژوند دی تر هغه وخت پورې توبه قبليږي. لیکن ډېر شي خلک دغه څه دي چې هغه وایي چې یار لا ټیپ پروت دی، بیا به چې کوم توبه وکړم دا ګناهونه وسوم، بیا به توبه وکړم. نو یاد وساتئ د برق څه پته نه لګي. یو واقعه ته بیان کوم چې کوم خلک نا امید شي، دومره ګناهونه وکړي چې هغه نا امید شي یار رب ما وبخي یا نه بخي. نو په بنی اسرائیل کې یو کسو دومره ګناهګارو چې هغه 99 قتل کړي، یو کم 100 قتلونه کړي، د پلارې باندې روانو د یو عالم نه تاسو چې ما 99 قتلونه کړلي، یو کم 100 قتلونه ما کړلي، الله به ما وبخي. عالم وته چې ستا بخنه نشته، تا دومره قتل عام کړل، ستا بخنه نشته. ډیر اولګي عالم هم قتل، بیا مخکې لاړ شي دی بل عالم نه تاسو کې دا ما 100 قتلونه کړلي، الله به ما وبخي. نو چې ولنه الله غفور رحیم ذات دی، الله په دې انتظار کې چې زماره بنده به کله ما طرف ته متوجه کی، کله به کوم دې پسړه کې دې ندامت کی، کله به دې توبه واسي چې دې معاف کو، نو دې باغ دې باندې توبه واسي. او بیا دې دغه بزرګ د عالم ته وي چې تب کم علاقه کې پاتې کېږي، ګناګار چې کوم ګناګار خلکو سره پاتې کېږي، دغه خلکو صحبت کې پاتې کېږي، شر دغه چې دغه خلکو نه لاړ شه چې کوم نیک عمل خلک ته دغه علاقه ته لاړ شه، نو الله رب دې چې کوم دې ستاسو توبه قبول کړي او آینده لپاره چې کوم دې ته د ګناهونو نه بچي. نو دې چې کوم دې توبه وکړي، بیا هغه نیک خلکو چې کوم علاقه ده بس دې هغه طرف ته روان شي. دې پلاری باندې زینو دلته کې د مرشي چې د مرشي نو بدغه ټیم بیا فرشتي راشي، د جهنم فرشتي راشي، د جنت فرشتي راشي. د جنت فرشتي چې د موږ جنت ته بيو ځکه چې د توبه کړل، او د جهنم فرشتي چې نه د خودمره ګناه قدونه کړلی، 100 قدونه د کړلی، لہذا د موږ جهنم ته بيو. په دغه ټیم کې الله رب عزت د دوی فیصله وکړي چې تاسو زما غناب کوي، کچره دا انسان دې کده دې ګناګارانو دې بستې ته نږدې وي نو دې جهنم ته بوځي، او کچره دې د نیک عملو دې بستې ته موجود وي نو دې بیا چې کوم دې جنت ته بوځي.
او په دغه ټیم کې چې کله دا کس مړل دا ګناګار بیا توبه کړله نو دې چې کوم وخت کوم ځکه مړل نو دغه د ګناګارو غبستې د نږدې نو الله رب عزت دغه زمکه د حکم ورکو چې ته راټول شه چې کوم د نیک عمل او بستې وا هغه طرف ته غزمه راټول شو غزمه چې کوم دې سوکړاو شو هغه طرف ته چې کوم دې فاصله کم شو بل طرف ته چې کوم دې زیاته شو نو چې کله غو نه وګو هغه د نیک عمل چې کوم صالح مؤمنینو د هغه بستې دغه قریب نو الله رب په دغه تور داغه فیصلو کا دغه شانتي دغه ګناګار چې د سل قدونه کړیو او بیا د الله حضرت ندامت کړو توبه وکړه الله حضرت هغه معاف نو د دې واقعي ذکر کولو مقصد هم دغه دی چې انسان څومره ګناهونه موږي او یو ځل ویل الله ما معاف ما زمانه ګناهونه شو دي ما معاف کین الله حضرت څه فرمایي ان الله یغفر الذنوب جميعا تاسو ټول ګناهونه به معاف کړي تر زمکه نواله تر اسمانه پورې دا پورا زمکه اسمانونو ډک د ګناهونو لیکن یو ځل ما ته الا زما توبه زې معاف زمانه سوق تاسو کول والا نشته نو بهرحال کوشش دا وکړي چې خپل د مرګ نمخ کې د توبه استغفار وکړي چې څومره ګناهونه شوي دي او مایوسه کېږئ مه څومره زیات ګناهونه ستاسو نه بشي دومره خو نه شوي چې تاسو به سل قتلونه کړي نو الله رب عزت هغه معاف کولی شي هغه موږ معاف کولی شي او په دې باندې الله رب عزت خوشاله کېږي نو یاد وساتئ یو به نا امید کېږئ نو او دیم دا چې تاسو نه ګناه وشي تاسو توبه وکړه دا غینه بعد هم تاسو نه ګناه وشي نو په هغې باندې نا امید کېږئ مو چې تر څو پورې تاسو نه ګناه کېږي نو توبه به کوئ استغفار به کوئ الله زما توبه بیا په توبه کوئ بیا په توبه کوئ الله رب عزت فرمایي چې تاسو په ګناهونو کولو باندې بستړي شئ لیکن زب تاسو چې کوم ګناهونه دي او تاسو توبه وکړئ په هغې باندې سو په هغې معاف کولو باندې چې کوم دی نه ستړی کېږي داسې غفور رحیم ذات دی نو پکار دا چې د مرګ نه مخکې موږ تاسو توبه استغفار وکړو چې څومره ګناهونه شوي دي او آینده لپاره چې کوم زموږ ژندګي ده هغه موږ د ګناهونو نه ځان وساتو نو په دې کې زموږ د دنیا او د آخرت دواړو فایده ده پکې نو چې کوم خلک دا سوچ کوي چې یار زه به بیا وروسته توبه وکړم نو پکار دا چې د مرګ څه پته نه لګي نن ژوندې یو سکند بعد هم پته نه لګي انسان چې کله مرګ راځي مرګ چې کوم دی هغه د ماشوم لپاره هم دی د مشر لپاره هم دی د بوډا لپاره هم دی د ځوان لپاره هم دی ټول لپاره یو شان دی په سټ ټیم کې انسان باندې مرګ راځي شي نو پکار دا چې غټ غټ امیدونه مساتې چې زما ژوندې په ټول عمر وس چې کوم دی ژوندګي دا د دینه فائدہ واخلې او فل فور د الله رب عزت په بارګه کې چې کوم دی توبه استغفار وکړي چې کوم څومره ګناهونه شي آینده لپاره دا عزم وکړي چې الله آینده لپاره بس ځان د ګناهونو ساتم الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو له هر قسم له ګناهونو د بچ کېدو توفیق نصیب کړي او د مرګ نه مخکې د مرګ د تیاری کولو توفیق نصیب کړي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته